نو ګرانو کتونکو یو تازه مهم خبر در سره شریکول غواړم چې د هندوستان له طرف نه افغانستان ته یو ډیر د خوشحالۍ خبر ورکړل شوی ده دغلته په افغانستان کابل کې یوه غونډه ترسره شوله چې د افغانستان همسایه هیوادونه لکه پاکستان هندوستان تاجکستان ازبکستان ترکیه دغه نه د دوی سفیران راغلي ول د دوی نفران راغلي ول چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و دا غونډه د دې لپاره شوله چې د افغانستان په هکله باندې دوی څه نظر لري د افغانستان له لارې نه دوی مطلب ډاډه سي دوی ډاډه سي چې افغانستان نه غواړي نور په افغانستان کې امنیت خراب سي یا خپل همسایه هیوادونو سره تعلقات خراب کړي دغلته هندوستان نه چې کوم د خوشحالۍ خبر ورکړ شوی ده دا کوم نفر چې هندوستان نه راغلی ده دا نریندر سنګ مودي لاریږلی ده چې ده واضحه دغسې خبره کړې ده چې افغانستان نه موږ ډېر پخوا راهیسه موږ افغانستان سره یوه رشته ده موږ افغانستان سره د تجارت یوه رشته ده موږ د افغانستان خلکو سره یوه رشته ده او موږ غواړو چې په افغانستان کې تجارت نور هم زیات کړو او نه تنها په افغانستان کې بلکې د هندوستان او د افغانستان له لارې نه دغه نورو هیوادونو آسیایي هیوادونو کې موږ غواړو چې خپل تجارت پراخه کړو او غواړو افغانستان ته هر قسمه مطلب موږ کومک هم ورسره کړی دی افغانستان خلکو سره موږ ولاړ یو او موږ ورته کومکونه هم ورسره کړي دي خو په تجارت کې موږ غواړو چې افغانستان سره پراخه تجارت وکړو او نه تنها افغانستان سره بلکې دا نور آسیایي دی افغانستان له لارې نه به د نور هیوادونه ملکونه چې کوم دي دوی سره موږ خپل تجارت زیات کړو تاسو ورباندې که خوشحاله شوي یاستئ ویډیو هم در سره لایک کړئ او خپل نظر هم لاندې ما سره په کمنټ کې شریکولی شئ